بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو کس دی په سعودي عرب کې کوزده کړې ده، په کوزده کې نکاح سوې ده. اوس دی غواړي چې د واده د مخه په دغه خپل کور والا باندې حج وکړي. رخصتي یې نه ده سوې، یعنې واده یې نه دی سوی، خو کوزده یې سوې ده، نکاح یې سوې ده. نو دا دی په دغه ښځه باندې حج کولی سي او که نسي کولی. حضرت مولانا مفتی محمد رفعت قاسمی صاحب په خپله فتاوا مکمل و مدلل مسائل حج برای خواتین صفحه نمبر 22 هغه لیکلی دي چې بالکل یې کولی سي، ځکه نکاح سوې ده. نو اوس دا دواړه خاون او خپله ښځه دي، که رخصتي سوي او که نه سوي، نو دا رخصتي نه کول نه کېدل دا خو د نکاح دپاره منع نه ده چې اوس نو دوی نسي سره میلاوېدلی. بالکل دا شرعي ښځه د ده او د ده په نکاح کې ده، دغه بالکل حج په کولی سي او حج ته ورسره ورتللی سي. هېڅ مشکل هېڅ منع په دې کې نسته. بس د واده څه د مخه حج په وکړي، نو هم به رخصتي سي، هم به واده سي، هم به حج سي. په حواله سره د आपके मसाइल उनका हल जिल नंबर 3 صفحه नंबर 156 زوړ چاپ.